ما هنداره به نه پورته که په دې کې منډوالي خرابېږي که هنداره پورته کړه. د بوس کلا ته ځو وایي بیا هلته په لښکرګاه کې مایان خو وایي په دې ځای مایان وایي ګردې بېدې دا وخت نو لږ چې زه به لامت یم. نن ډېر غټ ولایت یې او کوچني کوچني درخې دونه غټې غټې یې دا کوچني کوچني په دې کې مې څه شي ځکه دې راته ویل ابراهیم اخستان یو نفر وبېټخل بیا دې موټر خوا دې دا الو دا څه الو ما څه شي وکړه سهار وخت چې دې څو بجې دي درې به نه په ګډو اووه بجې دي لاس بالا موږ نن وختي راکښېنستلي بابا هم وختي راکښېنستلي ګرده خوب ته نه دي پرېښی دغه نفر یې لا خوب ته نه دي پرېښی شپه خوب نه دی کړی د بابا او د سلیمان د لاس او یو د بلاک اخوند د لاس بلاک اخوند او دغه اخوند دا څومره الو دا څه الو ما څه شي وکړه خرارې دا خو په انسان چې دی دا خو په انسان کې باندې یا انسان چای اماده شول اماده نه دي اوس په اماده شي خیر سرخان واریږي دی خو ابدي دی موږ به چای وڅښو د خیره برابر وروځو وای د ګریش خورا ټیکه بازار دی چې مایان هم لري مایان ګریش خورا ټیکه مایان سره که مایان چې په کندهار کې نشته ملايين معلم صاحب شپه دې په خیر شوه زه خیر لاس صاحب شپه په خیر شوه و بخیر خصوصا دا یو نن د لاس خوب کله کې ستا د لاسه موږ ولاکه کړي یو وروره مې مات شي یو خراب درلود یو وروره دغه رقم خرارې جوړ کړی و خوب نه کېدی ما تلیفون غوښتی شو بیا به مې په زوره کړه بیا به مې په زوره کړي ترخه کراره امیر صاحب ستا شپه په خیر شوه ته دورې روانه ابراهیم اخستان یو نفر وبېټخل بیا دې موټر ما پلان دغه نفر و خبر مې دی درته کوله چې یوازې ماته تاسو ماست نو موږ میده به الله په حال کې د حرکت یو ډرامه چالانده کې اوس هم د کور مخ ته خورا ښه ماحول دی ګرځوم راته سوی دی وینې څومره ښایسته لمر راختلی دی څومره ښه خوند کوي او داسې علاقه ده بالا ګرشت زما هم دوه وارې دي چې راغلم یو وارې خو د رود نه یم راتېر سوی یو لږ راتېر سوم هلته مایان وخوړه بېلته ولاړو هغه ولاک خو مې هم در باندې کتلی دي او دوه وارې مې نو دا دي عینکې مې نن کور پاتې شوي دي سترګې مې سم کار نه کوي یاران ګرده سر راووتله یو دانه مټرغه پاته دی دې اوس به راوباسې او بالا به ځو چیرې ځو خیرله د خیره سره مایان خورو کلای بیس ته ځو ولاکه کلای بیس ته ځو په طرحه څوک خبر دی کلای بوس ته چې معنا زه معلومات ولرم کلای بوس ته ځو د هغې خوا څخه چې راځو له په لښکرګاه کې مایان څه خبره موږ افغو لښکرګاه کې مایان نشته ته په چی پوهېږې زه په مایې چا راوستلی غټ مایې سنکې راوستلی موږ چنګوښې خورو یارانو ګریشته امیر صاحب محترمه پلان پر کوم حساب شو انډوال اوس خو د رسۍ چې ده رسۍ د خلکو په لاس ښه اوس زموږ په لاس کې نه ده نو ځینې وایي ځو دغه ته د بوس کلا ته د بوس کلا ته ځو وایي بیا هلته په لښکرګاه کې مایان خو وایي په دې ځای مایان وایي ګردې بېدې دا وخت ته وا خبریال ته ولاړم سمې چابک خبرې وکړه سهار وختي نه راځي السلام علیکم محترمینو موږ د بوس کلا د هغه خاص لښکرګاه پر دروازه باندې مایان خو بیا ځو کندهار ته په کندهار کې موږ بیا سره غواړو آفرین دا رقم چیز خبرې لکه راورو چې دی کوي نو دا خو ما ورو شوی زه صحیح دی نو دغه رقم کیسه ده شپې خو چې راتلو درې پاو پر سړکانو وڅرخېدلو سره لار ورکو زه دې خو وخت خبر چې څونه وخت کې به ووځو لار در معلومه شوله یا وروره ذبیح الله تا لاره معلومه کړله خپله به نه ووځو اشنا محترمینو تاسې ته جواب ویل چې زه خپله په کلمې واخی دا مو هیټ ده بالوارې نارې ونه وی دا زموږ موټروان دی
ما او د بخیر سره دا وسوي یا به زه بل موټر ته اوښتم یا به دی بل موټر ته اوښتم زه دغه هنداره کښته کړم دی پورته کړي زه ورته د باندې ښایسته هوا ده هندارې چې پورته وي هندارې پورته زما خوا ګرځي یا نو باره موټر خیرنېږي ستا یخ کېږي زبیوله هیه آت نو لږ چې زه ملامت یم ګور د یخ کېږي ته سپه بل موټر کې کښېنې دا ماته راکړي لښکرګاه ته روان یو پر لارې یو ځای ته رالولو ډېر شاهي ځای دی ډېر خوندور ځای دی دا سړک یې لا خوند کوي نور خو ما خوا ته چې ورته هسې خاص دا خوا او دا خوا بلا د هغه زموږ پر چم پټیان دي چې ورته وایي کښتو کروندې دي دا سړک چې تاسو وګورئ بل کم عشقي سړک دی دا چې بیا شینې سره کم خوند به کوي دا وګورئ دا خو نو اوس خزان دی د خیره سره ژمی دی دا چې دوب وي او دا شنه شنه بلګونه راځړېږي دا سړک به سره کم خوند کوي هلمندیانو مېلې ته یې وکړلې د هغې څه وایي دا خپلکیان وایي قرآن ما کې مېله ته څه وکړلې دی نه ده دا د ایلې چوک دی ایلې نه ده پر خیر موږ لښکرګاه ته راورسېدلو چوک مې پیدا کړي فولاد موټرسایکل او هم وشتېده والا په چوک نه بلخ بامیان جوزجان دایکنډي بادغیس دلته دغه چوک دی وروره د ګردو ولایتونو نومان یې پر لیکلي دي دا چوک دی لښکرګاه والا دې ته کوم چوک وایي دا اسپیشلي ټانګ هم ولاړ دی السلام علیکم کله بوسته کوم لار ته داسې دا لښکرګاه نه ده لښکرګاه موږ خطا وتلي دا بولان دي دا لښکرګاه نه ده موږ نفر راخېږو نفر به راته ولاړ لار نظر معلومه نفر راته ولاړ دي ښه خیر موږ بولان ته راغلي وروره بخشه دي دا لښکرګاه نه ده په دې ډېره یې بولان خو مین لښکرګاه نه ده مرکزي لښکرګاه نه ده دلته یې ودرېږه نو چا نور راورسېږي د خیره سره ملکو پیدا کړه دلته لوحه موښتې د ملکو سته ملکو مامې ښیم لښکرګاه ښاروالي دا خو لښکرګاه ده دې ول بس لار مو پیدا کړه د بوس کلا لار مو پیدا کړله هغه په زوم کې وروره بلا موږ د بوسته کلا لار پیدا کړله بلا اواز ما سره کار مه لره د موټر مې مازمته شو ما هنداره به نه پورته کړه په دې کې منډوالي خرابېږي که هنداره پورته کړه نو بلا ورورسېدو وحید رحمان مین هم تېره شول موت مارکېټینګ وشو بس پر دغه ځای باندې چې موږ وروسته نو بوس کلا ته روان یو دلته پر لارې باندې سړک دی وروره ډامبر یې هېر شوی دی یوازې ډبرې ور اچولي دا تاسو وګورئ یکې تنه ډبرې ور اچولي دي وروره ولې خوابدې شوې دا ځای کې ډامبر یې هېر شوی دی بالا د خیره نو موږ د کلا بوس ته راورسېدلو د بوس کلا ته دا د بوس کلا ده دا بوس دی نه درې رسېدلې دغه کو مانډار کو د ګوبۍ خورو پالک و سماره وروره لوکیشن کار نه کوي وای دغه لار دی دغه لار ده وای دغه خو کې په لوکیشن کې څه ګډوډ دی ګډوډ ښه ډېر چاله دا چیشتي دا شان دا خو هلمند دي ښه ډېر غټ ولایت دي ښه او کښنې درخې دونه غټې غټې دي ښه دا کښنې په دې کې به څه شي ځکه دې راته ویل ولا ګوبۍ نه دی دا ګوبۍ دې راځه ښکاره کړه چیشتي تېره ښکاره کړه او دا خو شناخته شی دی ګوبۍ یې کړی دی دا بند ګوبۍ دی که خلاص ګوبۍ دی بند یې بیا سره کوي بند یې دغه دی بوست کلا ته راورسېدلو د خیره سره بالا دا دی ورپورته کېږو نو خوند به پر واخله دا دې وکړي چې هغه زموږ په راتګ وارزېږي او ښه ځای السلام علیکم د خلکو څخه مې اورېدلي دي وایي سمه نه ده مثال سمه کړې نه ده کار نه دی پسې
خدای دې چې خلک غلط بابا لا موږ په پښو ورشو دا د بست کلا دروازه ده واجه دا دروازه ده او دوی ولاکه چیرې ځي وایت منحرف د بست کلا تر آلو دی موټران خراب ځای ودرول اوس به بېلته بوځي سم ځای ته به بوځي موږ رالو د بست کلا ته اوس به یې در باندې وینو چې دننه څه کیسه ده معنا څنګه ځای دی معلم صاحب بست کلا ته مې راوستلی بیا ونه وه هغه لوړه کلا ده لوړه کلا دا لاندې شیش دی دا دروازه ده شیشک دی یا هغه شی در شوم کنه خیر لا